بلخ ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال سلګونه کورني او بهرني سیلانیان ورته د چکر په موخه راځي، خو سږکال د نورو کلونو په پرتله دغه ولایت ته ډیر شمیر کورني سیلانیان راغلي دي او د کوچني اختر شپې او ورځې د خپلو ملګرو سره په چکر تیروي. دوی وایي چې په هیواد کې بشپړ امنیت او سرتاسري سوله د دې لامل ګرځېدلې ده چې خلک په آرامه فضا کې په چکر ووځي. الحمدلله موږ له الله ډېر راضي یو. موږ په دا 20 کاله بیخي دې خواته راغلي لا نه یو. چې کله اوس د اسلامي امارت راغلی ده نو موږ هم زړه وغوښتل چې راسو دې خواته شمال طرف ته مزار او بدخشان او کندوز دغو ولایتو ته وګرځو. نو الحمدلله موږ ډېر راضي یو له خدای تعالی. ډېر راضي یم، الله نه شکرګزار یم. دغه لمانځه ده اوس الله نه شکرګزار یم، امنیت نه ډېر راضي یو. بس د یو رقم راغو چې داسې فکر کولو کور کې ناست یو، دومره په امنیت راغو. ډېر فرق دی د دې اختر او د هغه اختر، ځکه چې موږ خو په هغه وخت کې بس ډېر سره ستړي وو او دغه چا به یوې خواته نه پرېښولو، بالخصوص دې منطقو ته خو موږ هېڅکله نه سوای راتللی. بل خوا د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امریت مرستیال د دغو سیلانیانو څخه د لیدنې پر مهال دوی ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د سیلانیانو د موټرو لپاره یې تمځایونه او د هغوی لپاره یې مسافرخونې چمتو کړي دي تر څو د چکر پر مهال کومه ستونزه ورته پیښه نه شي. الحمدلله موږ دغه د مېلمانه چې بلخ ولایت ته راغلي چې موږ دغه ته د امنیت پر برابر باندې ټوله زمینه برابر کړې. د امنیت شکر دی الحمدلله. ټول مجاهدین ګزمې او پیرې ترچیبونه ټوله برابر دي سره او د موټرانو دپاره هم پارکینګونه ورته دغه کړي دي، نو مسافرخانې مو ورته سمې کړي دي. نو انشاءالله اطمینان دی ټول میلمنو ته چې هېڅ خبره نشته، امنیت دی. بس د دوی موټران او د دوی میلمانه ټوله موږ انشاءالله ترتیبونه مو ورته نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته سرتاسري سوله رامنځته شوې ده او هر کال سلګونه بهرني سیلانیان هم د افغانستان د نورو ولایتونو په شمول بلخ ولایت ته راځي.